د افغانستان ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیلهمند یم روغ جوړ او خوښ به وي. قدرمنو لیدونکو د علمي سفر لړۍ په خپرونه کې دا ځل د غزني مرکز اړوند خشک سیمه کې د مظهرالعلوم جامعې عالي جامعې البته 103 تنه مفتیان، دیني عالمان او حافظان ټولنې ته تقدیموي. موږ دغه غونډې ته راغلي یو. تاسو دغه خپرونه تر پای را سره واورئ. د دغه غونډې هغه بهیر به موږ تاسو ته مکمل نشر کوو. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. علم دولت دی ویاړ او عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. علم دولت دی ویاړ او عزت دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درسرف ويس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قرانو محترمو لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أولاد لمسير ببي أم المؤمنين حضرتي خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها تخو أو دو زمنيو طول دري زمن لرل دوي دي هيغي لمنيو سيو حضرت قاسم عليه السلام سمسير زويو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم د ده په نامه یادېدو ابو القاسم به ورته ویل کېدو، یعنې د حضرت قاسم علیه السلام پلار او بل زوی مبارک حضرت عبدالله علیه السلام. د حضرت عبدالله دوه لقبه وو، په طاهر هم یادېدو او په طیب هم یادېدو. ځینې علما په دې اشتباه کې لوېدلي دي له څلوروالي د نومونو څخه چې د پیغمبر علیه السلام د بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها څخه څلور زمن وو، نه دوه زمنې وو، طاهر او طیب. د حضرت عبدالله القاب و د هغو نومونه وو. دا دواړه په وړکتوب او په کوچنیوالي کې یو په بل پسې په مکه معظمه کې د دعوت په دور کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا په مکه معظمه کې اوسېدو. دا دواړه وفات شو. مشرکانو، کافرانو، معاندینو، سرکشانو، بدبختانو د خدای او د رسول او د قرآن کریم، د اسلام، د عدالت، د انصاف، د انسانیت، د علم، د ښو اخلاقو، د ښو اعمالو دښمنانو خوشحالي کولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به تانې ورکولې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابتر ده. ابتر په عربي کې د دې خپله معنا هغه حیوان ته ویل کېږي چې لکۍ یې پرې سوي وي، خو په عرف او په رواج کې هغو چا ته ویل کېږي چې د هغو نسل قطع سي او دودګل ورته وایي. زموږ تاسې په اصطلاح کې چې لا شا بیا نارینه اولاد ونه لري، نو دوی به ویل چې څو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوندی تر هغو خو به دی دې دین ته خلک رابولي، دا دین به په مخ بیایي، او کله چې بیا دی وفات سي نو خدای اولاد نه لري، وارثان نه لري، د دین سلسله به یې قطعه او ختمه سي. الله تعالی جل جلاله د دې په رد کې، د دې په جواب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین د تسلی او د دې د خوشحالي لپاره دا بشارت او زیری راولېږل او داسې ورته وویل انا اعطینا
کل کوثر بېشکه موږ تا ته درکړی یم ده الکوثر کوثر مشهور دا ده چې کوثر په جنت کې یوه بیاله ده یو نهر ده چې خاص تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ده او داسې بیاله ده چې یوه میاشت لار د هغې سور ده داسې بیاله ده چې د هغې د اوبو خصوصیت دا ده چې هغه اوبو تر شیدو نه سپینې دي تر یخي نه یخې دي تر کوچو نه لطیفې او نرمې دي تر عسلو خوږې دي او چا چې یارې وچښلې ابدا د هغو خوند د هغو له خولې نه نه ځي حال هم دا ده چې د اوبو خوند ډېر زر له خولې نه ځي او ابدا په هغو باندې بیا تنده نه راځي او د دې نهر له غاړې کوزې دي د سرو او د سپینو زرو د اسمان د ستورو په شمار باندې او د دې نهر تل او جغل دا د یاقوتو او د منغلرو ده د دې نهر په غاړه باندې داسې ونې ولاړې دي چې تنې یې د طلاوو دي او خاکونه یې د زمردو دي د دې نهر په شاوخوا کې د ملغلرو خیمې دي له یوې یوې ملغلرې څخه یوه خیمه جوړه ده له دې نهره یو بیاله د محشر میدان ته هم راغلې ده د محشر په میدان کې د عرصات په هغه سخته ګرمي کې هلته یو لوی حوض ده هغه حوض هم د کوثر په نامه یادېږي هغه هم د محققینو او د شاه صاحب عبدالعزیز له تحقیقاتو دا معلومیږي چې هغه هم د پیغمبر علیه السلام پورې خاص ده اولین او اخرین مسلمانان انبیا او مرسلین چې په میدان د محشر کې څومره پیغمبران تنده ورباندې راځي دغه حوض ته به ورځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې باندې کوثر اوبه څښي او شاه رفیع الدین محدث دهلوي رحمت الله تعالی علیه وایي چې نه په میدان د محشر کې هر نبی یو حوض لري چې د پیغمبر علیه السلام له دغو بیالې څخه لښتی ورته راغلی ده خو د پیغمبر علیه السلام حوض به لوی او دغو حوضونه به واړه هغه به هم په خپلو امتانو باندې دا اوبه څښي دا د کوثر معنا ده الله تعالی وایي ما تا ته کوثر درکړی د تا د هغو دوو مبارکو زمنو په عوض کې چې ما له تا نه اخیستي دي هغه کوثر چې ټول مسلمانان د خدای ټول انبیا او د خدای ټول مرسلین او ټول ایمانی امتونه به له هغو څخه اوبه کېږي یا معنا د کوثر دا له کثرته ماخوذ ده کثرت ډېروالي ته وایي او کوثر عبارت له خیر کثیره ده پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وایي ما تا ته خیر کثیر درکړی ډېر خیر مې درکړی په دنیا او په آخرت کې ته مه خفه کېږه د تا دښمنان دې نه خوشحاله کېږي ته ابتر نه یې د تا نسل قطع نه ده تا ته به زه دوه قسمه اولاد درکوم یو به د تا نسبي اولاد دي دومره سیدان به یي په مسلمانانو کې دومره اولاد به دي چې د هیڅ پیغمبر دومره اولاد نه وي بل به د حسبي او معنوي اولاد وي دومره امت به دي وي چې تر ټولو انبیاو به ډېر وي او دومره علوم به د تا ته درکم او د تا امت ته چې هیڅ چا ته مې نه ده ورکړی او په قیامت کې به تا ته حوض کوثر ورسره درکم د تا د دوه زمنو په عوض کې چې کوم امت تا ته درکړی ما کوم اولاد د بې فاطمې رضی الله تعالی عنها ما تا ته مقدر کړی او کوم علم مې چې تا ته مقدر کړی کوم دنیوي د ځمکې خلافتونه چې مې د تا اصحابو د تا خلفاو د تا امت ته مقدر کړي هغه اندازه نه لري خو فصل لربک وانحر پیغمبر علیه السلام ته وایي خیر کثیر خو مې درکړی ده غم مه کوه شکر کوه فصل لربک وانحر د دې نعمت په مقابل کې خدای ته لمونځ وکړه چې بهترین د عباداتو ده اگر که شکر د خدای په هر عبادت سره نعمت ادا کیږي خو بهترین شکر په لمانځه سره ادا کیږي لمونځ کوه وانحر او قرباني کوه د خدای په لاره کې ګرانو محترمو خبره به لنډه کړم نو دا د موږ ولس ته موږ وایو چې موږ تاسو به د دغو نعمتو شکر ادا کوو او نن د حدیثو فاضلان پارغان کیږي نن د کلام الله
د قرآن کریم حافظان فارغان کېږي موږ یې تاسې تجلیل ته راغلي یو او موږ تاسې د دې جلسې او د قرآن کریم تعظیم ته راغلي یو وخت کم ده زه وثیق صاحب جناب ته او د شهید قاري صاحب ټولو ملګرو ته د دې مدرسې مسؤلینو ته له الله تعالی څخه دا سوال کوم چې نور هم توفیق ورکړي چې دا جامعه یو عالمي مرکز شي د عالم اسلام په سطحه باندې د خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي نه تنها د افغانستان او د امارت په سطحه باندې او زړه مې غوښتو چې په دې جلسه کې تر پایه پاته سم په دې مبارکه جلسه کې د دې فاضلانو په مبارکو سرو باندې خپل لاسونه مبارک کړم د دوی په بګړیو یې کېږدم د شهید قاري صاحب دا یادګار تر پایه ولمانځم خو چونکې نور جیم دعوت شوي جلسه هم شته د قریبانو څه مراسم هم شته نو ځکه د جلسې له مشر جناب وثیق قاري صاحب څخه او د دې جلسې د مدرسې له مسؤلینو منتظمینو څخه اجازه غواړم وما علینا الا البلاغ المبین ډېره دې مبارک وي ډېره دې مبارک وي ډېره دې مبارک علم د پوهې لوی سمندر دی هره وینا یې ژوند ته رهبر دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی تیارې په ختمېدو دې راغلی سپین سهار دی خزان کډه تړلې هر خوا بهار بهار دی تا سر ایښی په نره خاص د دین وطن په ننګ دی تا سر ایښی په نره خاص د دین وطن په ننګ دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی کاروان د شازلمیو روان لکه سیلاب دی فضا د ورولۍ دا د ستورو انقلاب دی دا یون خو باطل ته سراسر د خطر زنګ دی دا یون خو باطل ته سراسر د خطر زنګ دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی ځوانان د امارت دې ګرځېږي هسکې غاړې ځوانان د امارت دې ګرځېږي هسکې غاړې ځوانان د امارت دې ګرځېږي هسکې غاړې رحمت د خدای له لورې ولس ورباندې ویاړي هېواد یې فتح کړی زور ختلی د پرنګ دی هېواد یې فتح کړی زور ختلی د پرنګ دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی تاریخ په خپلو پاڼو لیکلی د چا نوم دی تاریخ په خپلو پاڼو لیکلی د چا نوم دی پټ شوی
پټ شوی له چا نه دی و ټولو ته معلوم دی نشان خو یې تک سپین د لوی ملا صاحب د غورځنګ دی نشان خو یې تک سپین د لوی ملا صاحب د غورځنګ دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی د خپل وطن په غېږ کې سکون او ارام غواړي د خپل وطن په غېږ کې سکون او ارام غواړي حاکم پر پاکه خاوره د شرعي نظام غواړي حاکم پر پاکه خاوره د شرعي نظام غواړي دعا کړي جلالی لاسې کچ کول لکه ملنګ دی دعا کړي جلالی لاسې کچ کول لکه ملنګ دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی شهیدا پاکو وینو دې راوړی نوی رنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی اعلان د ازادۍ کېږي طالب ګټلی جنګ دی علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله په خدمت کې قرآن کې حافظ لګېدلی وي قرآن یادوي لفظ د قرآن ساتي او الحمدلله فقها مفسرین محدثین لګیا وي دا درد د قرآن کوي لکه مفسرین حضرات فرمایي چې لدغه لیدبروا آیاته څخه معلومیږي وجوب دي فهم دي معانیو د قرآن چې فهم دي معانیو د قرآن واجب ده چې خامخا به فهم دي معانیو د قرآن کوي دغه په درک کوي خو څنګه چې لفظ لازم ده لکه چې الله جل جلاله شانه خپل حبیب ته فرمایي چې موږ دې جمع کوو او چې موږ دا تلاوت کوو فصل دې ته تلاوت کوه هغه لفظ اهتمام کوي همدغه رقم ته د معانیو او د مفهوم اهتمام هم په علماء کرامو او په ټولو هغو کسانو چې فهم او درک لري دا وي او نور حضرات چې صوفي حضرات دي خلفګان دي ذاکرین دي هغه خدمت دي کوي چې دوی په آیاتو د الله کې تدبر کوي دوی ذکر دی الله کوي عبرت اخلي په قصص او امثال د قرآن باندې نو ټول خلق تقریبا که هر څو وي په دنیا کې چې هر علم پیدا کېږي که علم د ساینس وي که علم د طب وي که علم د عمارت وي او که د نورو ترقي د دنیا او د آخرت وي قرآن په هغه علومو باندې مشتمل دی چې چا درک کړی دی هغه درک کوي ځکه ساینس والا ته چې الله جل جلاله شانه دغه تقدیر کوي هغه پیدا کوي خدای هدایت هم ورکوي الذي قدر فهدى خدای هغه ذات دی چې تقدیر دی دغه مخلوق کوي او وروسته رهنمایي او هدایت ورته کوي چې په مځکه کې څوک تیل پیدا کوي خدای دا تقدیر کوي هغه ته رهنمایي دی هغه کوي چې په هوا باندې څوک تیاری جوړوي خدای تقدیر دی هغه کوي رهنمایي دی هغه کوي ورته چې په مځکه باندې اسلحه جوړوي یا نور طریقې وو هغه امتیازات دنیا کوي خدای تقدیر کوي او هغه ته فهم ورکوي دا ټول په قرآن کې موجود وي ټول په قرآن کې وي خو الحمدلله دغه قرآن دغه کتاب موږ او تاسو ته دغو شهداو چې اوس یې زمن را سره دي دغه شهدا چې د افغانستان مملکت و مدارس په هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې په یتیمانو ډک دي په کونډو ډک دي د هغوی هغه غټ امتیاز و چې موږ ته یې قرآن وساتل
فهم دی قرآن کوو فهم دی معانیو دی قرآن کوو او موږ او تاسې مفتیان جوړوو او حافظان جوړوو او قاریان جوړوو دا د هغوی برکت دی کنې دا مدرسه وه په هغه وخت کې مولوي صاحب حاجي محمد شاهد حال دی چې بیچاره یې مدرسې ته نه پرېښودل له کوره راوتل لمانځه ته به یې نه پرېښودل له کوره راوتل مسجد ته به یې نه پرېښودل په څه شان په څه حال باندې به وو طالبان په څه حال وو استادان په څه حال وو الحمدلله خدای دې د هغو شهداو چې وینې یې په دې دین باندې توی کړي الله دې د دوی شهادت قبول کړي خدای دې د دوی قطره د وینو هره قطره د وینو دوی په ذراو ماڼۍ په جنت کې ورته جوړه کړي خدای دې زموږ ذهنونه زموږ اندامونه زموږ قوا زموږ صورت او زموږ معنوي حالات داسې جوړ کړو چې د هغوی له اولاد د هغوی له پسماندګانو سره د هغوی له قریبانو سره خیانت ونه کوو الله جل جلاله شانه دې دا ګټلی نظام زموږ په کبر او زموږ په غرور او زموږ په لویي باندې بیا نه ختموي خدای دې عجز راته پیدا کړي خدای دې تضرع راته پیدا کړي خدای تعالی جل جلاله شانه دې زموږ او تاسې عمرا زموږ او تاسې مسیران په خپل حفظ و امان کې له کبر او له غروره وساتي رښتیا د دوی نیک اخلاق وي رښتیا د دوی نیک نیت وي چې الله دا نظم و نظام راویستلی انما الاعمال بالنیات هغه محدثین کرام په دغه حدیث کو تشریح کې فرمایي چې دغه انما الاعمال بالنیات چې په تحقیق او سره رښتیا سره عملونه په نیت کې ثلث د دین یې بولي دا حدیث چې دا حدیث ثلث د دین دی که د دوی نیک سم وو خو ثلث د دین به وي ځکه دین قول او عمل نیت دی نو یو نیت ثلث د دین دی او یا یې څوک نصف د دین بولي ځکه چې یو جوارح دی او بل باطن دی انسان دی نو چې باطن یې صاف و نیم دین دی داسې هم وایي که ووایو چې صاف نیت خالص نیت پوره دین دی دې کې هم مبالغه نشته خامخا پوره دین دی ځکه ټول کارونه د موږ ټول عبادات تر نیته پورې اړه لري نیت خالص کې الله لپاره باید که حفاظ وي که مفتي صاحبان وي که علماء کرام وي مشایخ وي مجاهدین وي مسئولین وي نیت خالص لپاره د الله جوړ کړو او د مفتي صاحبانو لپاره یوه خبره د ورور په حیث باندې دا کوم یو صرف دا نصیحت چې په حکم کې جرأت کول ورته پکار نه وي کتاب ښه وګوري تدبر ښه وکړي اجرأکم فی الفتوا اجرأکم فی النار هغه په فتوا کې چې څوک اجرأ وي هغه به ډېر تیز نار ته ځي ځکه په مابین د مفتي او د الله کې د فتوا کې بله لار نشته یا الله ته برابرېږي الله جنت ورکوي یا دوزخ ته برابرېږي خدای به دوزخ ته چې ښیي هغه د نور څوک چې فتوا جوړي غواړي هغه به خپله ګټه اخلي نور مو خدای تعالی جل جلاله شانه دې وکوي چې زموږ په خبرو باندې ازرده سوي نه وي او که ډېره د ادبي هم وي د علماء کرامو مشایخو په مخ کې له ټولو څخه بخښنه غواړو وما علینا الا البلاغ المبین علم دنیا دا هم آخرت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت کتاب تور حجرې وختونه ولاړه اخ په چیغو 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 ژاړه فاضله ورورا بېلتون ورځ د په اخلاص راکوه غاړه اخ په چیغو 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 ژاړه فاضله ورورا بیا بورا نشي تیر وختونه د ملګرو مجلسونه که تیر شي هر څومره کلونه بیا به رانشي تیر وختونه د ملګرو مجلسونه که تیر شي هر څومره کلونه ځکه د سترګو کې نرۍ اوښکه ولاړه اخ په چیغو 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 ژاړه فاضله ورورا د بېلتون ورځ د په اخلاص راکوه غاړه اخ په چیغو
چیغو چیغو ژړه فاضل ورورا نن مو یو نوی ژوند پیلېږي زړه مې میده میده خوږېږي بیا به مې ستا سترګې یادېږي نن مو یو نوی ژوند پیلېږي زړه مې میده میده خوږېږي بیا به مې ستا سترګې یادېږي چې لاس تر غاړه به راتلو درسګاه ته دواړه اخ په چیغو 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 ژړه فاضل ورورا علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی قدرمنو یوه خبره کوم او ډېره مهمه هغه هم په دې خاطر باندې موجوده حالت کې امارت او ولس نه دي سره جلا امارت کې ولس ته او ولس کې امارت دی قدرمنو په دې کې هیڅ شک نشته چې عصمت خو نشته معصوم نه یو لیکن په دې خاطر چې دغه نظام هغو طالبانو د شهادت او د هغو د حبس او د هغو د مجروحیت په نتیجه کې رامابین ته سوی ده د دې نظام ساتنه د دې نظام څارنه د ټولو مسلمانانو خصوصا د امارت مسؤلینو د ټیټ رتبه د لوړ رتبه او د متوسط رتبه د خلکو دپاره فرض او لازم ده د الله په خاطر باندې خپل شخصیات خپل شخصي ګټې خپل شخصي منفعتونه هغه شاته کوي د ولس او د امارت منافع د ولس په خاطر باندې هغه را مقدم کوي قدرمنو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له شام شریف را روان ده ابن عمر روایت کوي شاه ولی الله دهلوي رحمه الله لوی محدث دغه قارئ خصوصا د هندوستان د منطقې په خپل کتاب کې ازالة الخفا کې دا حکایت راخیستی ده له شام شریف را روان ده کله چې مدینې منورې ته رارسېږي نو خپلو ملګرو ته وایي زه نوره تاسې تنها کېږم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپل دور د خلافت کې تفقد د احوالو د رعایت بیا کاوه یعنی خپله دی به ګرځېدو یوې بلې خواته څار به یې کاوه د خپل رعایت حال یې اخیست چې ته ودرې څه رقم حالات ته څه رقم امن ده خلک په څه انداز کې ګزاره کوي څوک خو په حالت لوږې کې نه ده څوک په حالت مظلومیت کې نه ده ګرځېدو به یوې بلې خواته د خپل رعایت حال یې اخیست نو قدرتي یوې عاجوزې یوې سپین سارې سره مخامخ کېږي د هغې خیمې ته ورغی یوه سپین سارې ښځه ده د مدینې منورې له اړخ سره یې چېرته خیمه وهلې ده وروسته کله ورغی ورسره کېنوست دا پوښتنه ځینې کوي ما فعل امیر المؤمنین امیر المؤمنین اوس څه کوي هغه ورته وایي هو قادم من الشام هغه له شام شریف را روان دی د مدینې منورې په لور باندې دا وایي خدای جل جلاله دې د ما له اړخه و امیر المؤمنین ته خیر نه ورکوي حضرت عمر فاروق ته مخامخ وایي خو پېژنې نه عمر فاروق رضی الله عنه هغه ورته وایي چې ولې ورسې کله دی د مسلمانانو امیر مقرر سوی ده ما ته یو درهم ما ته یو دینار نه په نه ده رسېدلی حضرت عمر صاحب ورته وایي رضی الله عنه هغه څه خبر دی تا له حال دا ښځه عجبه هوښیاره ښځه ول څنګه امیر المؤمنین د دغه منطقې ده دی څنګه له حاله د خپل رعیت نه ده خبر ولې نه ده خبر په مابین د فلاني غره او د فلاني غره تر مابین چې څومره حالات ده چې څومره ولسونه اوسېږي باید د عمر فاروق له دغو ټولو چې حال وایي ښه په تا باندې به د تا په ګمان باندې څومره ظلم سوی وي د حضرت عمر رضی الله له اړخه به ته دې دا خپله مظلمه په ما باندې نه خرڅوې ته دې دا خپل شکایت چې له عمره یې کوې دا په ما باندې نه خرڅوې په هغه باندې د ما زړه سوځي هسې نه چې په ورځ د قیامت باندې چې د الله حساب او کتاب ته ودرېږي بیا ته باندې عارضه سې بیا ته عرض باندې وکوې
هغه ورته وایي لا تهزأ بي په ما ملنډې مه وهه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې خواته مخ وګرځاوه او چغې یې کړې، په ژړا یې شروع وکول وعمراه وخصومته. او عمر څه حال به دي په ورځ د قیامت به دي خدای جل تبارک وتعالی په وړاندې باندې چې حساب او کتاب ته درېږي د تا دپاره به څومره خلک راپورته کېږي او په تا باندې بیا عرض او شکایت وي. دی په دغه جنجال کې سره روان دي. حضرت علي رضی الله عنه او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه راغلو ورته وایي السلام علیک یا امیر المؤمنین. ښځې چې دا خبره واورېدله دا خپل مخې داسې واړوو او چیغې کې واصوتاه شتمت امیر المؤمنین فی وجهه. او حسرت ته ما لره ما امیر المؤمنین ته د ده په وړاندې د په مخ باندې نسبتونه وکولو. حضرت عمر فاروق ورته وایي لا باس علیکې، نه هېڅ پروا نه لري، تا سره یو درد ولو، له تا سره یو شکایت ولو. د حکومت لوړ رتبه او ټیټ رتبه، لوړ رتبه نشته. د امیر المؤمنین دغه ویان ده چې تاسې عمرا نه یاست په خلکو باندې، تاسې په خلکو والیان نه یاست، تاسې خادمان د خلکو یاست. د الله په خاطر باندې دایما خبره که څوک که والي ده او که وزیر ده که لوړ رتبه ده که ټیټ رتبه ده ځانونه د خپل ولس خادمان جوړ کړي. دغه ولس موږ ته په غېږ کې ځای راکړی و، موږ ته په خپلو کورو کې ځای راکړی و. په الله قسم ښځې په سپو باندې د امریکایانو له طرفه وخوړلې سوې، خو د طالب په حفاظت باندې ولس د تا ده، ته د ولس یې، په ولس باندې پام کوه. ګورئ په دغه تشریفاتي مسایلو باندې ډېر ډېر مصارف مه کوئ. هغه مصرف ته حساب وکړه، مخ وګرځوه، لاړ شه په دغه رعایت کې دې وګرځېږه، مسکین سره کومک وکوه، یو پل جوړ کړه، یو پلچک جوړه کړه، لاره جوړه کړه، مدرسه جوړه کړه. ولس خو دغه راسره کړي دي. د سخت غربت او د سخت مسکنت په حالت کې د موږ مدرسې چلولې دي، د موږ درسونه یې چلولي دي، موږ ته چاندې راکړي دي، علما یې حمایه کړي دي، علما یې ساتلي دي. البته ځینې خلک به داسې طاغیان و باغیان په هغه وخت کې مو الله د هدایت ورته وکوي. اوس هغه هم د موږ رعایت ته رعایت ته مخ ور واړوئ، په رعایت باندې پام وکوئ، په رعایت باندې لاس د شفقت د ترحم د مهربانۍ تېر کړئ. ګورې ما درته داسې معصوم خلک خو ټول نه دي، زه یې پېژنم ځینې خلک د ما ملګري دي، دا خپل شخصیت ولا ورته مطرح ولو، د غربت او د مسکینت په حال کې له یوې خوا صرفه نه کوله، نو نه چې دی په قدرت باندې راشي بیا به صرفه وکړي. نه، د الله په خاطر باندې تر ټولو دا ډېره مهمه ده چې خپل ځان تقوا وساتو، له الله چې خوف او خشیت رامخ کړو، په ولس باندې ترحم وکوو. الله جل تبارک وتعالی دې دغه د قاري صاحب احمد الله مدرسه چې د موږ ملګری ولو، تېر کال موږ ته دوره پکې وکوله، شیخ ثانیک محمد ولو، زه ومه او شیخ صاحب حاجي محمد ولو. پروردګار علم دې دغه مدرسه کامیابه لري، د موږ د خدای درسونه قبول کړي، طالبانو ته خدای جل تبارک وتعالی علم او استعداد د درس او د تدریس ورکړي. وصلی الله تعالی علیه خیر. علم سبب د استقامت دی، علم سبب د استقامت دی، د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، دلته د دغه جامعې یو تن فارغ له موږ سره ده. سلامونه مولوي صاحب، ستړي مه شئ، لومړی مو ځان راوپېژنئ. نوم مې مومن خان ده، د غزني چاندړ ولسوالۍ د چمنکور چکله کې اوسېږم. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب، څومره خوښ یاستئ په خپل فراغت باندې په دغه دیني علم په زده کړه باندې؟ ډېر خوښ یو، له الله پاک جل جلاله شکر راځي چې دونه توفیق موږ ته راکړو او د خپل مور و پلار د خدمتونو او د وروڼو د دغه عامو مسلمانانو له خدمتونو څخه دا د دوی د خدمتونو نتیجه اوس موږ دغه ثمرې ته ورسېدل او ډېر خوشحاله یو الحمدلله. تاسو راته وایاست په کومه برخه کې تاسو زده کړې وکړې، مشخصه برخه؟ خو عام داسې دي چې دغه دیني زده کړو کې او په دې دیني زده کړو کې مثلا صرف و نحو او منطق دغه شیان داسې دي د قرآن کریم د زده کړې لپاره یوه وسیله او سبب. د دغه زده کړو په جریان کې طبعا له ستونزو سره به مخ شوي یاست، له مشکلاتو سره به مخ شوي یاست، ځکه طالبي ژوند د درسو دوره او هغه د
چا خبره ګټه د سړي نه وي کومې هغه ستونزې وي چې تاسو ډېر ورنه کړې دی ډېر ورنه په عذاب وي او له مسؤلینو یې د حل غوښتنه کوئ تر څو په راتلونکي کې نور دغسې ستاسو په شان طالب العلمان ورسره مخ نه شي حتما ډېر مشکلات ولري او خصوصا د تیر اشغال په وخت کې د دیني مدارس داسې په عام دغه باندې زده کړې او طلبه کرام چاپي ورباندې بدلې او وحشتونه ورسره کېدل او سخت ظلمونه ورسره کېدل خو بیا هم الحمدلله خپلو دایمي علماو استادانو او عامو خلکو دا خدمتونه پرې نه ښودل او د دوی د خدمتونو وجه اوس موږ داسې مریت ورسېدل دا چې دیني علم په ټوله کې علم بلکې دیني علم یو پراخ علم ده او د دې لپاره اړتیا ده سړی ډېر تحقیق وکړي په خپلو هغه ملګرو چې تا سره په څنګ کې فارغ شول حافظان دي که دیني عالمان دي او همدارنګه مفتیان دي په هغوی د غږ څه ده غوښتنه دي ورنه څه ده دا غوښتنه ده او دا غږ ده په دې باندې چې لکه څنګه چې دوی اوس فراغت او ثمرې ته ورسېدل او دا د دین خدمت ته نور لا پیسې راپورته کړي او خپل او د مسلمانانو بچیانو ته په حقیقي طور سره کوم ته چې الله د خدای پیغمبر غواړي دا رقم ته خدمت وکړي عوام مسلمانان غواړي اسلامي امارت غږ څه ده غوښتنه دي له مسؤلو چارواکو څه یقینا اسلامي امارت اوس ډېر اهم خدمتونه دغه مدارسو ته وړاندې کړي دي خصوصا دغه علمي بستونه چې ورته اعلان کړي دي له دوی نه ډېر خوښ او نور خدمتونه هم امیر المؤمنین شیخ صاحب ورته ډېر توجه باندې مدارسو ته او مکاتبو ته ورکړي ډېره زیاته مننه علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی مشکل لومړی مې ځان راپېژنئ. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم د محمد نواب د شایسته خان زوی د دیاجي د کلي او د خوجمرۍ د ولسوالۍ یم د غزني د ولایت. ډېره مننه کار صاحب راته ووایه لومړی خو دا راته ووایه په دغه مدرسه کې تاسو څومره وخت او په کومه برخه کې زده کړې وکړې؟ موږ زده کړه کړې د په علوم دیني کې زده کړه کړې تقریبا د ما کېږي چې یو 15 کاله کېږي چې ما په دې مدرسه کې زه اوسېدلی یم او زده کړه مې دلته کړې اکثریت فنونو درسونه مې دلته ویلي. څومره خوښ یاستئ په خپل فراغت باندې په دغسې یو دیني علم چې خدای پاک ځینو خلکو ته ور په نصیب کوي تاسو څومره خوښ یاستئ په دغه خپل فراغت؟ الحمدلله موږ خو ډېر خوښ یو ځکه چې علم داسې یو شی ده چې الله پاک جلت عظمته خپل پیغمبر نازنین نبی علیه السلام ته وایي قل رب زدنی علما زما پیغمبر زمانه د علم د زیادت طلب کوه. نو په هر شی کې الله پاک جلت عظمته نه دی ویلی چې تو د هغو د شی د زیادت طلب کوه مګر هم د علم د زیادت تو طلب کوه. معلومدار چې علم ډېر ښه شی ده چې د خدای خوښ ده نو ځکه خدای تعالی د علم چې یو څه نظر او په نصیب کړی او ستر نعمت تر دې نه نعمت د ایمان نه وروسته بل نعمت نشته نو خدای تعالی د علم را په نصیب کړی دی څه اندازه ډېر له خدای تعالی نه راضي یم ډېر خوښ یم الحمدلله. دا چې تاسو اوس له دغه دیني مرکز نه فارغ شوئ او ټولنې ته تقدیم شوئ له دې نه وروسته د پلان څه د په آینده کې د نورو زده کړو ته به دوام ورکوئ که مثلا شخصي کاروبار یا په دیني امامت یا تدریس به بوختیږئ؟ الحمدلله زما فعاله وم 315 کاله مخکې زه مدرس وم بالفعل زه مدرس یم د اوس مدرسې نه زه فارغ شوی یم اوس بالفعل په دغه مدرسه کې زه مدرس یم او زما نیت ده چې زه خپل د وظیفات چې تدریس ته دوام ورکړم او د دنیا په کارو باندې بوخت نه شم. غوښتنه دې له خپلو ملګرو هغه چې له تا سره په دغه څنګ کې فارغ شول له هغوی نه دې غوښتنه څه ده د راتلونکي لپاره؟ زما د خپل ملګرو نه غوښتنه دا ده چې زما ملګري زما په شان چې دوی الحمدلله فارغان شوي دي او خدای پاک علما ځینې جوړ کړي دي. غوښتنه مې ځینې دا ده چې د خدای تعالی په دین کې دوی خدمت وکړي د مسلمانانو د امیدونو بجای نه کړي امیدونه دغه کې فعال کړي. چې د علم باغ کې موجود وي تل وي خوشاله روغي وجود وي تل وي خوشاله روغي وجود وي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد زمان مفتي عبد القديم مرحوم مولوي عبد الجليل زوی د غزني ولایت د رشیدان ولسوالۍ د زیرکل کلي اوسېدونکی یم. ویاړو چې د الله تعالی جل جلاله په فضل او کرم باندې مونن د افتاء د فراغت د دستار ویاړ
پر سر. الحمدلله موږ د الله تعالی جل جلاله ډېر شکرګزار یو چې موږ ته الله جل جلاله لومړی داسې هدایت کړی دی چې موږ مسلمانان پیدا کړي یو او بیا موږ ته الله تعالی جل جلاله د علم په زیور باندې ښایسته کړي یو او بیا ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله په هېواد کې مو امن دی، امنیت دی. د مو مشرانو مسؤلینو موږ ته د تعلیم ښه زمینه برابره کړې ده او موږ ته هم پکار دي چې قرار کې نه نو په ځان شپه ورځې وکړو، هڅه وکړو، کوشش وکړو. باید موږ په خپلو هڅو او کوشش باندې صرف مسلمه امت نه بلکې د نړۍ ټول انسانانو ته موږ باید ګټه ورسوو. یعنې که مسلم وي او که غیر مسلم، موږ باید هغه خلک چې مسلمانان هم لا نه دي د جهل له طریقیو څخه په خپل کوششونو باندې وباسو، د هغوی شبهو ته ځواب ووایو او هغوی هم د هدایت لارې ته دعوت کړو.